السلام علیکم. عملیات محبت چینل کې تاسو هر کله ده ما تاسو ته یو بل تعویض راوړو، یو بل نقش می راوړو. داسې تعویض می راوړلو چې کچېرې تاسو دا ولیکلو او تاسو ورته پیدا اوچته کړله نو ان شاء الله چې تاسو پرشتو کې یعنی تاسو چا سره مینه لرئ نو هغه به صرف تاسو خبره مني، بل دا اچا خبره به هم نه مني. او کچا ورته څه شي ته نت کړی یعنی تاسو ترمنځ یې څه شي ته نت کړی وي چې تاسو تر یو بل نه جدا شئ نو هغه به تاسو نه جدا کیږي. که تاسو دا تعویض ولیکلو یا جدا شوي وي او تاسو دا تعویض ولیکلو نو هغه به تاسو ته واپس راشي. دا ښځه او خاوند هم کولی شي دا تاسو خپلې مینې دپاره یعنی تاسو مینه چا سره هم وي چې چا سره تاسو غواړئ چې زموږ تعلقات ښه وي نو تاسو دا تعویض ولیکئ. نو چې کله تاسو دا تعویض لیکئ نو تصور به د هغه کس لازمي کوئ چې چا دپاره تاسو دا تعویض لیکئ. د تعویض د نورو تعویضاتو نه لږ شانتي چال بدل دی او د ټیم هم مقرر دی چې تاسو به څه ټیم کې لیکئ. تاسو به د سحر منځ ته یعنی د فجر منځ ته به تاسو پاسیږئ، بیا به پیل اول مونځ وکئ، بیا به څلور وړه سورتونه آیت الکرسي په ځان باندې چوف کئ اور بیا به تور پین اور بالکل صفا کاغذ چې په کاغذ باندې هیڅ لیکلي هم نه موجودي. بیا به تاسو قبلې طرف ته مخ کئ یعنی د انور رخاتو نه مخ کئ. بیا دا 1 تر 16 پورې د چې کومې ما تاسو ته انسی لیکلي دي بلیک کلر دا یعنی تور کلر او چې شین کلر کې تاسو په دا نمبر نه لیکئ، دا صرف چال دا. بیا به تاسو د خانو یو بوک جوړ کړئ یعنی داسې وړې وړې خانې به جوړې کړئ او بیا د 1 بوکس ته کم دی د کې چې دا سور او تور کلر سره کم لیکل شوی دی تاسو په دغه ولیکئ. بیا د شانتي 2 3 یعنی په هر یو بوکس کې چې کم یو سره نمبر وی تاسو به 1 نه شروع کړئ تر 16 پورې وراشي. بیا چې کله دا تعویض مکمل شي نو پکاره چې تاسو دا هغه محبوب بنی یعنی چا سره تاسو مینه لرئ په اوبو کې یا په شربت کې یا په څه طریقې سره هم اوس کوئ. دا تعویض چې کله تاسو په هغه باندې اوس کوئ که نه نو تاسو به بالکل داسې حیران شئ چې دا مخه دی چې اوسه پورې به موږ ته کتلونه بیا به ستاسو په خپو کې ناسي، بیا به ستاسو د محبت نه انکار کوي او هغه به تاسو پسې لیونی کیږي، تاسو سره به مینه ځان نه زیاته لري او داسې په لیونی وي لکه څنګه چې مهې د اوبو نه بهر کې او ټوپاڼې وهي همدغه شانتې کچېرې ستاسو دغه د محبت نه انکار وکړلو نو کېدای شي هغه هم لیونی شي. نو دې د وجې نه دا تعویض لږ سوچ سمجھ کې استعمال کړئ. د تاسو ښځې دپاره د خاوند دپاره د خواښې سخر دپاره بلکې د هر یوې رشتې دپاره استعمالولی شئ. او که چا تاسو سره جنګ شور کړی وي یارۍ دوستۍ کې وي یا په څه کې هم وي او تاسو غواړئ چې هغه سره ستاسو تعلقات د پیاله په شانتي شي یا د پیاله نه هم زیاته مینه محبت ورکی راشي نو دا تعویض به تاسو په هغه باندې اوس کوئ. ورکه تاسو په خپله باندې نشئ اوس کولی نو بل چاته ووایئ چې هغه په اوس کوي. او که چېرې دا هم پرابلم وي یعنی تاسو ته اسانه نه وي اوس کول نو دا تاسو دماغه تصور وکئ او په خپله یې اوس کوئ نو انشاءالله د هغه په زړه کې به د محبت اور ولګي. او که چېرې تاسو غواړئ چې زه تاسو ته د تعویض اجازت درکړم، اجازت اخیستلو دپاره زما چینل سبسکرایب کړئ او په کمنټ کې ماشاءالله ولیکئ نو زما د اړخه به تاسو ته روحاني اجازت میلاو شي. بیا چې کله هم تاسو دا تعویض لیکئ نو ستاسو تعویض به انشاءالله 100% کار کوي. او چې کومه یو ویډیو هم وي هغه سکایپ کوئ ما یعنی سر 9 تر اخره پورې ګورئ. په نیکسټ ویډیو کې به تاسو سره ملاویږم. بوله الله مسپارم. الله حافظ.